دا چې ملګرو مینه که جانان نه کړي ملګرو مینه که جانان نه کړي بیا د په ما پسې ارمان نه کړي صاحبه مړه مو کړه پروا نشته دلته پوښتنه څوک د ځان نه کړي صاحبه مړه مو کړه پروا نشته دلته پوښتنه څوک د ځان نه کړي دې عشقانو باندې څه چل شوی چې دوستاینه د جانان نه کړي دې عشقانو باندې څه چل شوی چې دوستاینه د جانان نه کړي د جانان خامخا څه راز دی پکې هسې دعوې هم رقیبان نه کړي د جانان خامخا څه راز دی پکې هسې دعوې هم رقیبان نه کړي او چا به پیغور د بدرنګۍ ورکړی چا به پیغور د بدرنګۍ ورکړی دا مرور بلال اذان نه کړي ډېره زیاته مننه چا به پیغور د بدرنګۍ ورکړی دا مرور بلال اذان نه کړي او زړګي ښکاري مین شوی ته هسې څوک چا پسې خفګان نه کړي ډېر ښه زړګیه ښکاري مین شوی ته هسې څوک چا پسې خفګان نه کړي او حیرانه دا څنګه عجب وخت دی چې هر ناسخ صفا بیان نه کړي واه سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو رحیم سجاد یم د فاټا ټوډے شیشې نه تاسو په خدمت کې د درادم خیل د سیمې نه یو ځلې بیا حاضر یم مو کوشش دا وي چې څومره هم د مو د علاقې د بار علاقې چې کوم ځوانان شاعران دي آغاز تکړه زلمی لیکوالان دي هغه راوباسو تاسو له مخامخ کو دغه حوصله افزایی وکړو نن پروګرام کې هم تاسو له ما د درادم خیل د سیمې یو ځوان چې هغه شاعري کوي ډېر خلیق کوي هم غوښتله چې د فاټا ټوډے په سکرین باندې تاسو سره مخامخ کو غزل به هم واورو یو نظم به هم واورو ته د نوي کال باره کې هغه نه پوښتنې هم کوو وخت مو نه ضایع کوم سره چې کوم مېلمانه است هغه به خپل تعارف په خپله کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه کوو رحیم سجاد صاحب شکریه مو ادا کوو چې دومره مصروفه وخت کې راغلی موږ له موقع راکړه زه منصور احمد حیران یم او بارام یا خوروال سره تعلق ساتم څومره اوسه پورې دی چې لیک شروع کړی دا څومره د ټایم وشول او څومره غزلې دي لیکلي دي او زیات کار دی په څه شي کړی په نظم دی کړی په غزل دی کړی غزل مې ټولو نه زیاتې لیکلي دي او زیات کار مې هم په غزلو کړی دی نظمونه هم پکې شته دی خو هغه کم تعداد کې صحیح زیاتر دا خلک دا تپوس کوي چې د شاعري میدان له چې څوک راځي دا څه وجه وي نو تاسو څه داسې وګڼله چې تاسو شاعري شروع کړله که تاسو بچپن نه دغه جراثیم ولرکې آیا زه چې کم دی زما د ماشومتوب نه دی سره ډېر شوق او بل زموږ والد صاحب دا میدان ډېر خوښه نو زه د هغه په احساناتو باندې دې میدان له راوتی یم هغه ما سره ډېر خواري کړې ده او زه دا شکریه د خپل والد صاحب ادا کوم چې هغه ما له په دې عمر کې دا اجازت راکړو قدرمنو دا و د لنډه پېژندګلو د منصور حیران صاحب د حیران صاحب نه به غزلې هم واورو حیران صاحب لومبنی غزل دو باندې به څه پیرزو کوي غزل څه داسې ده چې ما که دعوې د امیرۍ کولې ما که دعوې د امیرۍ کولې قسمت نارې د غریبۍ کولې ځکه د نورو په غم نه جړېدم خلکو په غم مې خوشحالۍ کولې ځکه د نورو په غم نه جړېدم خلکو په غم مې خوشحالۍ کولې هغه چې زه ورته بې قدره ومه نن مې هغو خوشامندۍ کولې ډېر ښه ده هغه چې زه ورته بې قدره ومه نن مې هغو خوشامندۍ کولې کوم بېوسه خو بې دسته نه وم چې په خپل پلار مې مزدورۍ کولې کوم بېوسه خو بې دسته نه وم چې په خپل پلار مې مزدورۍ کولې زما د قام بچي بندي پراته وو نورو قامونو ازادۍ کولې دا شعر بیا وایي ډېر ښه شعر مننه زما د قام بچي بندي پراته وو نورو قامونو ازادۍ کولې زه مسافر وم په پردي وطن کې بس ما ټپې د بېوسۍ کولې زه مسافر وم په پردي وطن کې بس ما ټپې د بېوسۍ کولې زما په کور کې درک نه لګېدو هلته د خان بچو مستۍ کولې زما په کور کې درک نه لګېدو هلته د خان بچو مستۍ کولې ما به خندا د مجبورۍ کوله ډېرو پیښې به د نستۍ کولې ما به خندا د مجبورۍ کوله ډېرو پیښې به د نستۍ کولې چې څه قسمت کې وي حیرانه رسي او دا خبرې لیونۍ کولې ډېر ښه شعر دی ډېر ښه حیران صاحب بل غزل هم را سره شریک کا چې ملګري ته خوند واخلي ډېره زیاته مننه شکریه بل غزل دی چې ستم دی اشنا په ما کانې وکړې ستم دی اشنا په ما کانې وکړې داسې مې دې خلکو تماشې وکړې ستا مینې خو یاره زه بې خوده کړم
ګوره دې دنیا په ما مزې وکړې. ډېر ښه ده. ستا مینې خو یاره زه بې خوده کړم، ګوره دې دنیا په ما مزې وکړې او هر چا تباهۍ کې مې حصه وکړه، هر چا خپلې منصوبې وکړې. هر چا تباهۍ کې مې حصه وکړه، هر چا خپلې منصوبې وکړې، بیا مې اراده د خودکشۍ وکړه، بیا مې ستا دیدن ته بهانې وکړې. ډېر ښه ده. ډېره مننه. بیا مې اراده د خودکشۍ وکړه، بیا مې ستا دیدن ته بهانې وکړې. څنګه د جفا خیال دې په زړه کې شو، څنګه دې اشنا دا فیصلې وکړې. ډېره مننه. څنګه د جفا خیال دې په زړه کې شو، څنګه دې اشنا دا فیصلې وکړې او ما درته دعا ګلې په جار وکړه، تا هسې حیران پسې خیرې وکړې. ډېر ښه ده. ډېر ښه. حیران صاحب نظم مو کره سره شریک کړه. ډېره زیاته مننه. نظم عنوان دی چې نوی کال د ژوندون ستړو سرو لمبو کې یمه، زخمی بندي یم د ارمانونو سره، خو زه د حق اواز کولی نه شم. څوک ازادي نه غواړي، څوک غلامي خوښوي، دي ډېر جابر وختونه. خو هرکلی درته په جار کوم، درته کیسه هم د تیر کال اورم، ستا په راتلو سره به ژوند بدل شو. شینکي سپرلي به وخندېدل، ښکلو چنچڼو اوازونه به کړل. وخت پر یو داسې جال راوغورځوو، زموږ د بڼ طوطیانې ټول بندي کړل، هغه چنچڼې یې خاموشه کړلې. هغه چغار نه کوي، هغه گفتار نه کوي، هغه سنگار نه کوي. د بلتون غشو داسې په زړه زخمی کړي، په وزر ګوډې شولې، په پښو شلې شولې. څوک یې تپوس نه کوي چې د دې وجه څه ده. هغه د اوښکو په ځای وینې تویوي، زخمی بندي دي د ارمانونو سره، وجه یې دغه ده چې امن نشته. او دا وطن خو د سپرلو نه ډک و، د غره لمنو کې ګلونه کېدل، په شنو پټو کې به وي سرې لوپټې، خو د بارودو باران داسې راغلو، د ځان سره یې ټول سکاره کړل، په هر یو ګل به بلېدلې لمبې. ډک د سپرلو وطنو، د خوشحالو وطنو، د رنګینو وطنو، داسې تاله واله شو، داسې سکاره شو چې نیس نابود یې کړلو. خدای به ورځ راولي، مونږه آزاد بشو، په سمه لار بشو، دغه بندي چنچڼې یو ځل پرواز به وکړي، د ژوند آغاز به وکړي، یو ځل آزادې بشي. خدای به سپرلی راولي، ستا د راتلو سره مونږه آزاد بشو، غرونه به بیا شین کې شي. مونږ کوششونه کوو، مونږه به امن خورو، مونږ ازادي به خورو. خو ته راځې چې کله په خوشحالو راشه، په رنګینو راشه. زه هرکلی وایم ای نوي کاله درته، تا کې سپرلي پراته دي، په تا کې ژوند پروت دی، حیران په دواړو لاسو درته سلام کوم. ډېر ښه ده. ډېر ښه. داسې ډېره زیاته مننه. شکریه. ډېره زیاته مننه. اخر کې بیا هم شکریه ادا کوم چې په دومره مصروف وخت کې موږ له ټیم راکړه او راغلی موږ سره د پروګرام ریکارډ کړی. یو نړۍ مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمنو، حیران صاحب تاسو واورئ، انشاءالله دا سلسله به جاري وي. ښه شاعران ملګري به تاسو له راولو، د هغه نه به ښه غزلې تاسو له ریکارډ کوو. په آخر کې د تسکین منیروال صاحب وایي چې حالات راکو او که بخت راکو، هر څه چې وو ګزار یې سخت راکو. ماوی دنیا سره به جنګ کوم او مال خو یو سړي شکست راکو. رب مننه دستا ډېره جیب دې خالی او زړه دې مست راکو. خدایا چې یو ځلې خپېمان ووینم د وخت مالکه که دې وخت راکو. تسکینه ځان قسمت تسپارم زه، تسکینه ځان قسمت تسپارم زه، تخته یې راکه که یې تخت راکه. خپلو ناسو ملګرو له په شریکه ورکړو اجازات په لویه لمه سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.